سلامونه هولي کې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا جنجالونه پر دې باندې دي چې بانکونه د افغان ولس جواب نه ورکوي. معاشونه وروسته تر 2-3 میاشتو غربو هیوادوالو ته رسیږي، مګر بانکونه همدغه معاشونه چې دوی ته دي په وخت باندې نه ورکوي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې ولې بانکونه فلج شول په افغانستان کې، ولې بانکي نظام په افغانستان کې دومره ګډوډ دی چې هیڅ نه جوړیږي او د افغانستان بانکي نظام په کوم لوري ولاړ شي. آیا د افغانستان بانکي نظام د ختمېدو په حالت کې دی که نه افغانستان بانکي سیستم به برته یو حرکت پیلوي؟ که یې پیلوي په کوم ډول یې پیلوي؟ او که دغه حالت روان دی دا د کوم ستونزو له امله روان دی؟ زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. مخکې له دې چې زه د بانکونو د جنجالونو په هکله باندې خبرې وکړم، تاسو باید بانک وپېژنئ چې بانک سره کوم کار کوي. څنګه دا خلک دومره غټې تابلوګانې، دومره ښه ځایونه، دومره ایر کنډیشنونه، دومره قوي تجریانې جوړوي او ستاسو پیسې په هغه صندوقانو کې ساتي او د دومره خدمت ستاسو د پیسو دپاره کوي، نو د دوی ګټه څه ده؟ لومړی باید تاسو بانکي سیستم وپېژنئ. بانکي سیستم ګورئ، زه تاسو ته په دې ډول باندې دا ووایم، دا بانک دی، دا مشتری دی چې کسټمر پکښې راځي. مشتری خپل پیسې بانک ته ورکوي. بانک د مشتری پیسې چې دی ساتي. دا مشتری څو دانې دي؟ په زرګونه، په میلیونونه مشتریان لري. هر مشتری چې دی حدوداً د 1000 افغانۍ څخه چې ابتدایي شروع ده، بیا تر څو پورې تر نهایت هر څومره چې پیسې ته لري راوړه بانک ته یې پرېږده او بانک ستا د پیسو محافظت کوي. چې کله محافظت یې وکړو، موږ په 2 ډول اکاونټونه په نړۍ کې لرو. یو کرنټ اکاونټ دی چې دا د تجاري روان اکاونټ ویل کېږي، او بل سیوینګ اکاونټ دی چې په افغانستان کې موږ د پسنداز په نامه یې پېژنو. ښه، دغه 2 اکاونټونه سره کوم کار کوي؟ کرنټ اکاونټ چې دی، ستاسو کرنټ اکاونټ یعنې مطلب دا دی چې کومې پیسې تاسو چې په دغه اکاونټ کې لرئ، د دغه اکاونټ په پیسو باندې، یعنې زه هره ورځ کې زه کولی شم چې د خپل پیسې واخلم او زه یوسم او خپل سودا او معامله وکړم، او که اضافه کېږي خو برته هم راوړم په دغه اکاونټ کې. کرنټ اکاونټ چې دی همدغه اکاونټ کې پرېږدم. یعنې په دې اکاونټ باندې هېڅ محدودیت نشته چې کله پیسې ته وړئ، کله یې اخلئ، کله یې برته پرېږدئ. دا چې دی په دې باندې هېڅ محدودیت نشته. او د کرنټ اکاونټ په بدل کې چې دی هېڅ بانک تا ته مثلا پیسې نه درکوي. تا ته چې ته په روان ډول باندې پیسې پرېږدي، تاسو ته پیسې نه درکوي. او په دې باندې د کاله یا د میاشتې فکر کوم اوس 2500 افغانۍ هم اخلي، چې پخوا دا پیسې نه وه. او که راسو د سیوینګ اکاونټ چې دی، دا سیوینګ اکاونټ چې دی دلته د یو مودې په اساس باندې ستا پیسې اخیستل کېږي. هغه موده چې ده یا به 6 میاشتې واوسي، په عموم ډول ابتدایي شروع چې ده د 6 میاشتې ده، بیا 1 کلن ده، 2 کلنه ده، 3 کلنه ده. دا په دې ډول باندې پسنداز تاسو کوئ. چې کله هم دا پسنداز کړه، بانک تاسو ته بیا په همدغه پیسو په بدل کې سود او ګټه هم درکوي. هغه ګټه په کوم اساس باندې درکوي؟ د مثال په ډول باندې چې کله هم تاسو پیسې هلته وړئ، پسنداز کې اچوئ، تاسو دغه پیسې چې دی بانک بیا په نورو تجاران پر داسې ورکوي، او دغه تجاران بیا ځي سوداګر چې دی خو د دغه پیسو په واسطه باندې خپل ځان ته تجارت کوي، کاروبار کوي. او چې کله هم کاروبار وکړو، نو بانک ورته وایي چې په دغه پیسو کې زه 1% تاسو څخه زه هر کال ګټه اخلم. هغه فیصدي چې ده په افغانستان کې عموما تر 12% سود اخیستل کېدی. او دغه سود چې دی، دا ګټه چې ده، دا مخکې دا سیستم روانو، مګر اوس چې دی په افغانستان کې دغه د تجارانو دپاره پیسو معاملې په بانکي سیستمونو کې ټوله بنده کړې ده، او کرنټ اکاونټ فعاله دی، خو سیوینګ اکاونټ اوس فعاله نه دی. اوس چې دی بانکونه چې دی یوازینۍ ګټه یا د ویسټرن یونین د طریقې پیسې دي، منیګرام د طریقې پیسې دي، او دا کوم حوالې چې دي په همدې کې ګټه ده. بل د کرنټ اکاونټ چې دی په هر میاشت کې د هر مشتري څخه 2500 افغانۍ فکر کوم اوس اخلي، چې دغه د بانکو یوازینۍ ګټه ده.
دغه ګټه چې ده دا د بانکونو دپاره دومره ګټه نه ده چې په هغه کې دوی وسې کړئ دلته غرفې ډېرې کړي. که اوس لاړ شئ هر بانک ته چې ولاړ شئ تاسو به ووینئ چې 10 غرفې دي، په دغه 10 غرفو کې 2 غرفې به فعاله اوسي، دا نور 7 غرفې چې دي دا ټوله تش دي، هېڅ په کاونټر په صراف پکښې کې نشته چې د خلکو ستونزې پکښې حل کړي. یوازینۍ ستونزې هم همدغه ده چې اوسني حاکمانو پر تجارتونو باندې د بانکونو پورونه بند کړي دي. دا د افغانستان د اقتصاد د ملا یې ماته کړې ده. یعنې که درته ووایم چې اقتصاد یې داسې غوټ مات کړی دی، په صحیح ډول باندې ویلي چې د افغانستان اقتصاد مات کړی دی. دوی ځکه وایي چې په اسلام کې دا نسته، په اسلام کې سود آرام دی، مګر همدغه کار د سعودي علما، د اماراتو علما، همدغه د پاکستان د دوی پلار هم بلل کېږي، همدغه پاکستان چې دوی تولید کړي دي، همدغه پاکستان کې هماغه تجارتي بانکونه خپله د دوی عالمان د دین چې دی دغه فتوا ورکوي چې کوم پیسو باندې ته ګټه اخلي، په همدې باندې که ته د هغه بانک ته هم ته خپل ګټه شریکوي او دت یې ورکوي، دا سود آرامه نه دی او دا ته کولی سي په دې باندې کار وکړي. که هغه د کور رانیول دی، په هغه کې سوداګري دی، که هر څه ډول دی، دا تاسو کولی سي. او که کوم پیسې چې ته په سود باندې اخلي او ځي خپل د اولادو نس مړوي، دا تا ته هم حرامه دی او هغه کس چې تاسې درکوي په دې دغه ډول سود چې دی دا حرام دی او دا ډېره ګناه لري. مګر د سعودي عرب علما، د پاکستان دغه ټوله اسلامي نړۍ علما همدغه وایي چې کوم سود چې تاسو اخلئ، که هغه کې تاسو ګټه جوړوئ او هغه کې مثلا د خلکو ته کار روزګار جوړوئ، که هغه کې د خلکو ته د ژوند حالت ښه کېږي، په هغه سود باندې د هغه ګټې باندې هغه ګناه نه ده او هغه په اسلام کې جواز لري. او دا که تاسو غواړئ دا په یوټیوب کې وګورئ، ډېرو عالمانو په دې باندې خبرې کړي دي او ډېرو عالمانو همدا روا بللی دی او دا یې ویلي چې تاسو کولی سئ د همدغه پیسو څخه چې په کښې کې ګټه پیدا کېږي، د همدې پیسو څخه تاسو دا څه واخلئ، ګټه واخلئ او خپل بانکي سیستم څخه یې له منځه یې مه وړئ او خپل تجاران ته باید دا زمینه برابره کوئ. اوس زه ولې وایم چې د افغانستان اقتصاد ملا یې ماته کړې ده؟ په افغانستان کې موږ 12 میلیارده افغانۍ چې دي دا په اقتصادي سرخۍ کې موږ لرو. اقتصادي سرخۍ کې چې دا 12 میلیارده افغانۍ موږ لرو، په دې کې حدوداً 15 میلیارده که داسې ووایم، دا 15 میلیارده همدا اوس په کورو کې پټ دي، یعنې په ټپه ولاړ دي. که موږ دغه واخلو په بانکونو کې دا وساتو او همدغه یو د مثال په ډول باندې دغه احمد چې دی پیسې لري مګر نه پوهېږي دا کار څنګه کاروبار وکړي، مګر احمد وړي دي په بالښت کې پیسې پټ کړي دي، وړي دي په کور کې پټ کړي دي چې دا پیسې ورکې نه سي. که هماغه احمد خپل پیسې راوړي بانک ته یې ورکړي او بانک څه کوي، بانک دغه ستا پیسې هغه کس ته ورکوي چې فکر د تجارت ولري، علم د تجارت ولري، هغه ته په لاس ورکوي او هغه ځي په دې باندې پانګونه کوي او دا د افغانستان د اقتصاد دپاره ډېر قوي کار دی. نو اوس موږ دغه بدبختي ده چې موږ په بانکو کې دغه د پورو سیستم چې دی مکمله لغوه کړی دی. اوس د اسلامي بانکداري په نامه باندې یو شی شروع کړی دی. اسلامي بانکداري هغه هم سود دی، که هغه ته روا نه بولي، که هغه روا بولي، دا بله هم ته باید روا وبولئ، ځکه چې د هغه هېڅ فرق نشته. که تاسو تحقیق په وکړئ د هغه اسلامي بانکداري سیستم تاسو وګورئ، برته هماغه کیسه ده، دا تر سود به تېرېږي په همدې ډول بانکداري چې موږ په اسلامي چوکاټ کې راوړې ده. هغه کلاسیک بانکداري چې اسلامي و هغه اوس نشته. کلاسیک بانکداري د اسلامي هغه دا و چې کله هم بانک یو چا ته پیسې ورکول چې دا پیسې واخله او ته په دې باندې کار وکړه، هغه چې وویل زه ستا سره شریک یم په ګټه په تاوان کې. مګر اوس کې تا ته څه وایي؟ وایي زه ځم دا جنس اخلم، دا جنس زه په 10 روپۍ اخلم، دا جنس په تا باندې 14 افغانۍ حسابوم او برته هماغه څو فیصده چې دی هغه پکې زه ګټه اخلم. او که دا یو کال ته دا پیسې ادا نه کړي، په بل کال کې زه د دغه 4 روپۍ چې دلته مې ګټه اخیسته ده دا څه کېږي، یعنې زه د 10 روپو څخه تا باندې ګټه نه حسابوم، زه د بل کال کې زه د 14 روپو څخه تا باندې ګټه حسابوم. دا څه رقم اسلام دی؟ دا کوم اسلامي بانکداري ده؟ او هغه کلاسیک بانکداري چې ویلو ولې پیسې زما او کار ستا په 50 باندې کار کوي، یعنې 50% ګټه ستا 50% زما،
په هغه بانکداري چې وه هغه چې مالیزیا کې په لومړي ځل باندې فعاله سوه د هغه 15-16 کاله دوام یې ونه کړ په ټوله دنیا کې ډېرې پیسې غلا کړې او ډېرې پیسې یوړې نو همدغه و چې هغه بانکي سیستم بند شو. اوس په دې ډول باندې چې دی وایي چې په همدغه ډول باندې دا د سود نوم یې اړولی دی برته هماغه سود دی هغه هماغه شکل دی. نو چې کله هم د سعودي عربانو او د سعودي علما چې کله هم د نړۍ ټول علما په دغه نظر دی چې تاسو کومې پیسو څخه چې ګټه اخلئ خلکو ته ژوند جوړوئ خلکو ته د کار زمینه برابروئ په هغه کې ګناه نشته تاسو کولی شئ دا کار واخلئ نو ولې موږ دا کار نه کوئ. نو دا ده چې اوس دا پورونې بند کړي دي پورونې چې بند سوه بانکونه چې دي نور عایداتي سرچینې نه لري همدا سرچینې چې نه اوسي بانکونه ټول خود په خوده سقوط کوي او ټول بانکونه به ورځ تر بلې ووړېږي او دا د افغانستان دپاره لویه تباهي ده او د افغانستان دپاره لویه بدبختي ده. نو اوس دغه خدای دې هغه ورځ راوړي چې موږ برته هماغه اقتصادي حالت برته شروع کړو او کوم پیسې چې دلته په ټپې ولاړ دي دا په تجارتونو کې واچوو. دا ډېر نیمچه ملایان چې دي چې په هیڅ بلا باندې نه پوهېږي مګر دوی همدغه خپل د خېټو فتوا جوړوي مګر یو صحیح عالم چې په اقتصاد باندې هم معلومات خپل پوره کړي اوسي په اسلام باندې هم پوره کړي اوسي په سیاست کې هم خپل معلومات کړي اوسي هغه په ژوند دا خبر نه کوي هغه ته دا معلومیږي چې د یو ملت نس مړول څومره مشکله کار دی. د ملت نس مړول ډیر مشکل کار دی همدا و چې دا ټول افغانان بیکاره په کورو باندې ناست دي د دې ګناه ډیره ده که هماغه پیسې که موږ د بانکونو څخه چې په ټپ ولاړ دي هغه ورکړو یو کوم کس چې د تجارت فکر لري هغه ته یې ورکړو او تجارت به وکړي او د خلک برته په کار کړو هلته انسانان د لوږې مري هلته ژوند ولاړ دی هلته اقتصاد په ټپ ولاړ دی موږ محتاج یو د نورو خلکو لاس ته ولاړ یو موږ خیراتو ته ولاړ یو موږ بدبختیو ته ولاړ یو مګر نن یو جاهل مولا راغلی دی وایي چې دا کار ته زه اجازه نه ورکوم بس هر څه یې بند کړي دي اقتصاد یې په ټپه درولی دی مکتب نشته پوهنتون نشته پرمختګ نشته دا هر څه یې داسې کړي مګر د ټول نړۍ سره زموږ اسلام فرق کوي او د نور نړۍ اسلام چې دی هغه سم اسلام دی یوازې په موږ باندې یو وحشي ډله هم برابر شوې ده او موږ ټوله په وحشت کې ژوند کوو. نو دا چې بانکونه ضعیفه دي بانکونه په صحیح ډول باندې کار نه کوي یو علت یې همدغه ده چې بانکونه خپل کارمندانو معاش نشي پوره کولی بانکونه اوس د خپل د موقعیتو کرایه نشي پوره کولی بانکونه خپل د برق او د ټکنالوژي کرایه نشي پیسې نشي برابرولی بانکونه ته زرګونه مصرفونه دي یوازې دغه بانکونه د مایکروسافت بیمه نشي ورکولی هر کال باید مایکروسافت ته پیسې ورکړي چې د دوی امنیتي سیستم ونیسي مګر هېڅ شی نشته د همدې امله دی چې دوی ورځ تر بلې ډېر بانکونه خپل شعبې تړي ورځ تر بلې بانکونه خپل کارمندان شړي ورځ تر بلې پر خلکو باندې اقتصادي فشارونه راځي په ورځ کې په یو ورځ کې څه چې په یوه هفته کې خلک خپل پیسې نشي ایستلی دا چې دا همدا ډول حالت دوام ولري د خلکو باور پر بانکونو باندې صفر کېږي او په راتلونکي کې هېڅوک بانک ته نه ځي او دا بانکونه چې یو ځل هم د افغانستان له اقتصاد څخه ووتله بیا نو هماغه د صرافي سیستم به راسي او بیا به هغه صرافان اوسي د دې د ملت په وینه باندې هغه تجارت وکړي چې بیا به د بشریت په تاریخ کې فرعون به هم هغه په ظلم و وحشت به کړی نه اوسي صرافانې کوي. موږ باید صرافیان په کلي ډول بند کړو او موږ باید ټول سیستم بانکي سیستم ته واړو او موږ باید تجارتي سیستم فعال کړو که تجارتي سیستم نه اوسي موږ په هیڅ ډول باندې موږ مخ ته نه ځو دا یوه لاره ده موږ باید د تجارتي پورونه جوړ کړو چې بانکونه هم وسې کړي خپل ځان په پښو ودروي او همدا ډول خلکو ته هم پیسې د کاروبار زمینه برابر سي او د ژوند زمینه هم برابر سي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې یو څه مترلاسه کړی اوسي تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.